د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند په خپل کاري دفتر کې د ایران اسلامي جمهوریت د ولسمشر له ځانګړي استازي او په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمي قومي سره وکتل. په دغه لیدنه کې د اوبو او انرژۍ وزیر عبداللطیف منصور، د کرنې اوبولګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاءالله د اطلاعات او کلتور وزیر خیر الله خیرخوا او په تهران کې د افغانستان سفیر مولوي فضل محمد حقانی هم حضور درلود. د دغه لیدنې پر مهال د سیاسي، اقتصادي، سوداګریز او ترانزیټي اړیکو پر پیاوړتیا او په مختلفو برخو کې پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وشوې. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د افغانستان او ایران اړیکې ښې او مثبتې وبللې او ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه باید د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره په ګډه کار وکړي. محترم صاحب وویل سږکال د الله تعالی په فضل سره پرېمانه اورښتونه وشول چې په پایله کې له څو کلنې وچکالۍ وروسته نیمروز ولایت او د هغه هیواد سیستان ته د هلمند سیند اوبه ورسېدې چې په خبره یې دا به د دواړو هیوادونو د ولسونو ډیری ستونزې حل کړي. دغه راز محترم عبدالغني برادر اخوند د ایران له لارې اروپایي هیوادونو ته د افغاني توکو د ترانزیټ په برخه کې د لا نورو اسانتیاوو رامنځته کولو غوښتنه وکړه او دا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیټ او سوداګرۍ کچې زیاتېدو لپاره اساسي ګام یاد کړ. محترم صاحب وویل ایران ته زموږ د سفر په تعقیب اوس مهال د دواړو هیوادونو تخنیکي کمیټې په ګډه کار کوي چې په مختلفو برخو کې ښې لاسته راوړنې لري. په کابل کې د ایران سفیر سیستان ته د هلمند سیند د اوبو رسیدو په اړه خوښي څرګنده کړه او زیاته یې کړه چې ایران چمتو دی څو له افغانستان سره د سوداګرو د بانکي ستونزو له منځه وړلو، د چاپیریال ساتنې پر وړاندې د ګډې مبارزې، د کرنې سکتور عصري کولو او همدارنګه د ایران له لارې د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیټ کچې زیاتولو په برخه کې همکاري وکړي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په ایران کې د مېشت افغان کډوالو د ستونزو یادونه وکړه او له ایراني لوري وغوښتل څو له دغه هیواد څخه په جبري ډول افغان کډوال راونه وباسي او په دغه برخه کې د دواړو لورو ترمنځ ښه همغږي رامنځته کړي. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې څو چنده کړم